اهدنا الصراط المستقیم. نو هدایت فطری یا فکری او نظری هدایت خدا او چې انسان په خپل عقل سلیم او فطرت سلیمه سره د خبرو ته ورسیږي، او دا فکری هدایت چې زیادت پکې راځي او په تفصیلاتو پوهیږي، دا د وحی په وجه باندې انسان پوهیږي. چې نور تفصیلی هدایت باندې انسان پوهیږي، دغه انسان سره چې تر څو آسماني دین وحی ورسره نه وي، نو دا انسان بیا صحیح طریقه باندې ژوند نشي تیرولی، کومه طریقه چې الله او رسول غواړي. نو د دې وجه نه هدنا الصراط المستقیم کې دې خبره ته اشاره شو. بیا یو هدایت عملی ده. عملی هدایت هم دا دو اقسام علما فرمایي لري. یو عملی هدایت هغه دی چې د انسان شخصي ژوند پورې تعلق لري، انفرادي ژوند پورې تعلق لري. یو هغه دی چې د اجتماعي ژوند پورې تعلق لري. انفرادي ژوند پورې چې تعلق لري، دا هدایت هم الله انسان ته په خپله ورکړی دی. د په فطرت کې د په زړه کې الله پاک دا قسم هدایت ایښی دی. د دې وجه نه په سورة الشمس کې الله فرمایي چې فألهمها فجورها وتقواها. هر انسان ته الله الهام د فجور یعنی د نافرمانی او د تقوا، یعنی د نافرمانی او د تقوا، دا الهام الله پاک د انسان په زړه کې اچولی دی. انسان کې دومره څه الله پاک استعداد او صلاحیت ایښی دی چې دی په خپل استعداد او صلاحیت سره نیکي بدي دا پیژني. د دې وجه نه نو الله فرمایي فألهمها فجورها وتقواها. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر کرت صحابه کرامو ته دا فرمایل چې استفت قلبک. یو خبرې باره کې به چې صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره څنګه ده؟ نو نبی علیه السلام به ورته وفرمیل چې استفت قلبک، د زړه نه دې پوښتنه وکړه چې ستا ضمیر تا ته څه وایي. او تر دې پورې هم راغلی دی چې استفت قلبک ولو افتاک المفتی. وایي ته د خپل زړه و ضمیر نه پوښتنه کوه، اگر که تا ته مفتي فتوا هم درکړی وي چې دا خبره داسې ده، نو د مفتي د فتوی د پاسه هم ته خپل ضمیر ته متوجه شه، ستا ضمیر تا ته څه وایي. ستا دننه په دې زړه کې په دې ضمیر کې یو بل مفتي دی، هغه نه کله ته پوښتنه وکړه چې هغه درته څه وایي. نو د دې وجې نه عزتمندو د نفس کې دننه الله پاک دا صلاحیت ایښی دی چې نیکي او بدي دا پیژني. د دې وجې نه د انسان د نفس باره کې چې الله په قرآن کریم کې قسم کړی سورة القیامه کې، لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامه. هغه نفس باندې مې الله فرمایي قسم دی چې هغه انسان ډېر ملامته کوي. ولې ملامته کوي؟ ځکه ملامته کوي چې انسان نه ګناه وشي، خپله دا نفس د انسان ته وایي چې ښه کار دی ونه کړه، دا کار د کولو نه و چې تا وکړه، تا د الله نافرماني وکړه. نو الله پاک ته په دغه نفس باندې قسم کړه په قرآن کریم کې، په هغه نفس مې د قسم وي اللوامه چې ډېر ملامته کوونکی د انسان لره. نو د انسان د زړه و ضمیر کې د انفرادي ژوند هدایت الله پاک ایښی دی چې هغه پوهېږي چې دا نیکي ده او دا بدي. نو د دې وجې نه اهدنا الصراط المستقیم، انفرادي ژوند کې انسان ته الله د هدایت او د صحیح لارې د پېژندلو صلاحیت الله پاک ایښی دی. خو البته کله کله بیا داسې وشي چې د نیکي جذبه په انسان باندې دومره غالبه شي چې د هدایت لاره دا ترېنه خطا شي. د دې لپاره بیا انسان ته یو ماډل او یو نمونه پکار دی چې دی هغه نمونې ته ګوري، په هغه طریقه باندې دی عمل کوي. هغه نمونه څه شی دی؟ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هر دور کې چې الله یو کتاب آسماني لیږلی، نو دغه کتاب والا یو شخص یو پیغمبر هم لیږلی دی چې دا کتاب زما قانون دی، دې کتاب باندې د عمل کولو طریقه چې تاسو یادوي، نو د دغه استاد او معلم نه به تاسو یادوي، دغه نبی چې ما لیږلی دی. نو الله فرمایي په سورة احزاب کې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. ستاسو دپاره یو ښایسته نمونه شته دی د نبي علیه السلام په ژوند کې چې تاسو کله یو عمل کوئ، نو نبي علیه السلام ژوند ته به ګورئ چې هغه څنګه عمل کړی، د هغې مونځ څنګه و، د هغې د خلکو سره تعامل څنګه و. نو چې کله ماډل موجود نه وي، یو نمونه موجود نه وي، انسان باندې کله د نیکۍ جذبه غالبه شي، نو هغه په دې جذبه کې انسان بېلارې شي. د دې وجې نه د نبي علیه السلام په ژوند کې درې صحابه کرام د نبي علیه السلام یو بیبي زمونږ او ستاسو مور ته راځي، پوښتنه کوي
نبی علیہ السلام باره کې موږ تا نه پوښتنه کوو چې د هغې اعمال څه دي، څنګه اعمال کوي، د شپې تهجد یې څنګه دي، نور عبادتونه یې څنګه دي. وایي هغه بیبي فرمایي چې نبی علیه السلام هغه ټول ژوند چې هغه ورته تشریح کړي چې هغه داسې کوي، ماخستن لمونځ کوي، اذکار کوي، دا سورتونه وایي، دا ټول یې ورته وویلې. نو د دریو صحابهو وویلې چې دا خو ولا نبي علیه السلام ته خو الله بخښنه کړی، نو موږ خو ګناهګار خلک یو. نو یو صحابي ورته وایي چې زه به ټول عمر روژه نیسمه بیا به کوژه کوم نه. بل صحابي ورته وایي چې زه به ټوله شپه تهجد کوم، خوبونه نور نه کوم. بل صحابي وایي زه به نور واده نه کوم، ودونه نه کوم، بس خالی نفلونه او عبادتونه به کوم. چې کله دا صحابه دا خبرې کوي او د نبي علیه السلام دا بیبي دا خبره اوري، دوی چې ځي نبي علیه السلام راځي. هغه بیبي د نبي علیه السلام سره د دغه صحابه کرامو حال ذکر کوي چې 3 کسان راغلي وو، ستا په باره کې ستا د عباداتو په باره کې پوښتنې وکړې. ما ورته دا خبره وکړه او دوی ویلې چې بس یو ویلې چې زه ټول عمر روژه نیسم، بل ویل چې ټوله شپه په عبادت کوم، خوب نه کوم، بل ویل چې زه به عزلت اختیاروم، ځانتوال اختیاروم، زه به واده نه کوم. نبي علیه السلام مبارک ډېر غوسه شو. جومات ته چې لاړ مسجد نبوي ته، دا خبره چا کړی چې زه به ټول عمر واده نه کوم او ټول عمر به روژه کېږم. هغه صحابه کرامو وفرمایل چې دا خو هغه خو ډېر صادقه خلک، هغه دا نه ویل چې بس دروغ وایي، نه موږ نه یو، هغه چې دا خبره خو موږ کړې. نبي علیه السلام وفرمایل چې ګوره زما نه څوک ډېر یېرېدونکی د الله نه نشته، دې سره سره زه روژه هم نیسم او کوژه کوم هم، زه د شپې تهجد هم کوم، خو خوب هم ورسره کوم، او ما د بیبیانو سره نکاحونه کړي دي. نو دا نیکي جذبه کله انسان د حد اعتدال نه واړوي، د اعتدال د حد نه جذبه د نیکي چې انسان کې پیدا شي. یو صحابي د بیمارۍ په حالات کې د نبي علیه السلام پوښتنې ته ورځي، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. چې کله نبي علیه السلام پوښتنې ته ورځي، نو نبي علیه السلام چې هغې خواته ورشي، هغه صحابي ورته وایي چې ای د الله رسوله، زما چې څومره مال دی دا ما ټول صدقه کړ. نبي علیه السلام فرمایي چې فهم کوه دا ونه کړي. بیا وایي چې نه نیم مال مې صدقه کړ. نبي علیه السلام فرمایي بیا هم نه. نو بیا یې وفرمایل چې 3 حصه مال به زه صدقه کړم. نبي علیه السلام فرمایي دا هم ډېره ده، خو زه دا 3 حصه صدقه کړم. دا خو ته چې کله خپل اهل و عیال او خپل وارثه دا غریبان او فقیران پرېږدې، سبا بل ته لاس نیسي او خپله ته صدقه کوي. نو ګوره دلته د صحابي په زړه کې د نیکۍ جذبه پیدا شوی دی، خو جذبه د حد اعتدال نه پورته شوی دی. نو اهدنا الصراط المستقیم کې دا غوښتنه ده د الله نه چې الله موږ ته داسې سمه لاره وښایه چې د نیکۍ جذبه هم دومره غالبه موږ باندې نه شي چې موږ حد اعتدال نه واوړو. نو چې کله نمونه او ماډل موجود وي، انسان هغه ته ګوري، د هغې ژوند ته ګوري، نو انسان بیا د حد اعتدال نه اوړي. نو د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند زموږ او ستاسو دپاره نمونه دی چې هر عمل موږ او تاسو کوو، نو دې کې به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د هغې ژوند به مطالعه کوو چې نبي علیه السلام تهجد کړی، د تهجدو طریقه یې څنګه وه، هغه روژه نیولو طریقه یې څنګه وه، هغه جهاد کولو، جهاد کې هغه په کومه طریقه باندې جهاد هغه مخکې بیولو. نو د دې وجې نه نبي علیه السلام زموږ او ستاسو نمونه دی. نو اهدنا الصراط المستقیم کې یو د انفرادي ژوند هدایت الله نه مطالبه کول دي، خو انفرادي ژوند کې الله هدایت خو انسان ته کړی دی، خو البته جذبه د نیکۍ کله انسان د حد اعتدال نه اړوي. او بل اجتماعي ژوند کې هغه بیا انشاءالله آینده کې ووایو چې اجتماعي ژوند کې